داسې یو هنرمند چې هنر ته به یې ګوته په غاښ یې لکه زه چې ورته حیران یم. 3D رسامي کوي او داسې رسامي کوي چې هغه بیخي ریالسټیک ښکاري لکه واقعي ښکاري او ډېر عجیبه تکلیفونه کاروي پکې. دا ګوره برش دی اور یې ور اچولی دی په دیوالونو داسې رسامي کوي لکه واقعي. دلته وګورئ دا ماشوم یې هلته رسم کړلو همدې سټایل ته ګورئ په لغت یې ووهلو صیب مهربانه او په ما باندې راګرانه ګل یا غویي رسم کړو. دلته وګورئ دلته داسې یو ټایګر یې رسم کړو ته به یې چې دا رښتیا هم دلته په دې ځنګل کې شته دی د پاسه پیسور دی هلته او دا وګورئ یېږه یې رسمه کړله ته به یې چې دلته بنده ده. دلته څه کوي داسې آس رسموي لکه د رښتیا ښکاري. دا وګوره دا یې منمه چینایان زنده‌باد خو به نه وي خو یاره ډېر هوښیار خلک دي ډېر هنرمند خلک دي بلا زامن دي دا لنډین ځکه خو سوپر پاور دی امریکا سره دغه روایي امریکا ترې ډارېږي. دا رسامي وګورئ او دا نن سبا په نړۍ کې په انټرنیټ کې ډېر زیات مشهور دی او دې ته جادوګر رسام ویل کېږي لقب یې ورکړی دی. دا وګورئ لکه دا دیوال چې کاغذ وي او دې ته نه رابېل کړی وي. دا څه کوي دوی هم رسامي کوله لرې شه وایي ما ته یې راپرېږده. زمری یې رسم کړو دې پیشو رسموله دې ته زمری رسم کړو. واو مین زنده باد منم دې یاره. ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ چې نور ملګري وګوري او که داسې ښایسته ویډیوګانې نورې ګورئ نو راځئ زما فیسبوک پاڼه هم در سره لایک